پنځه منځونه سره به کوه خورې خو د خاون خبره منه. خاون ورته وایي دې واده له به نه ځي ځم به. خاون وایي د کوره به نه وځي. دا چې پوه شي چې خاون مې ووته دی بس بیک راغستی روانې ته به جنت ته لاړه شي. رسول الله سلم فرمایي چې د هغه په مال کې او په خپل نفس کې خیانت نه کوي. دا علما ناست دي کومه زنانه چې بار اواز یې واورېدو چې زما د زوی چا سره جنگ دی زما خاون چا سره خبرې تیزې کړي دا به ورته په چوت کې نه ګوري. خاون به قد چت وي دې ته به بد ښکاره شي. خاون به تور رنګې وي دې ته به بد ښکاره شي. خاون شکل کې به څه قباحت وي دې ته به بد ښکاره شي. بیا وایي زما په اولاد کې برکت نشته. په خپل نفس کې دا خیانت دی زما رونو او په مال کې خو جو خیانت کوي نه خو څه ورسره نارینه ملګري د ښځو سره خو مجبوره دی. بیا زنانه به څه چلو کي د خاوند د جیب نه پیسې پټې کي د پلار کره لاړه شي د اوبو سیټ والي د چای سیټ والي چې رای وړي نو هلته خو اندرورانې ناستې دي نورې ښځې دي. وی دا کم ځای وی دا مې راله مور واغسته. ستا پلار او مور زه پیژنم نه چې د میږي نه دانه علي ته د هغې پلار او د هغې مور لور نه چې ستا په واده کې تاله ولې نه کول. په واده کې دله یو د بروزو کټ کړی دی یو د سلیورو منګۍ کړی دی یو لوټی دله کړله دقه دله کړلي. زما په پیسو باندې وسته د پلار نوم کوي د مور نوم. دا خیانت دی که نه دی؟ دا ښځه به جنت ته ځي؟ سوال نه پیدا کی. الله رب الجلال دی زمونږ رشتې وګرځئ. کومه زنانه چې صرف د شریعت د اصولو مطابق عمل کوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کو د الله نه ما سوا بل چاته سجده جایز وي ما به ښځو ته ویلو چې خاوندانو ته سجدې وکړي. ډېر لوی حق دی. کومه زنانه چې د خاوند په کور کې د بچی په پیدا کېدو کې وفات شوه شهیده به وفات کېږي. د دې په خېټه حمل دی دا د تکلیف نه آه کوي دا ورله فرشتې په سبحان الله کې لیکي. او بیا حدیث مبارک کې څه راځي چې کومه زنانه د شپې پاسې ده تهجد الله او خپل خاوند له په خپو زور وکړو او خاوند له په سر باندې زور وکړو او خاوند دې راویښ شو او دې ته داسې وکتل او وی خاندل ورته نو الله رب الجلال ورته په عرش خاندي چې ښځه خاوند یو بل ته وګوري او وخاندي الله ورته په عرش خوشحالېږي. خاوند پاسېدو ښځه یې ویښه کړه ښځې چې ورته وکتل وی خاندل ورته الله ورته په عرش خوشحالېږي. زما یو رشتہ دار دی دا یو خبره کوم بیا بس کوم. زما یو رشتہ دار دی ما وی ښځې له پکار دي چې سړی ستړی ستومانه راشي. زه او مولي صاحب مثلا مونږ جورابې هم پخپوي بوټان هم پخپوي پټکې مې نو زموږ ښځو له داسې پکار دي د مولي صاحبانو چې سړی ستړی ستومانه راشي او ښځه ترې پټکې لرې کړي او لږ دا سر ورله داسې مالش کړي او بیا یې خپو ته کښېني او جورابې ورله دې وباسي بوټان وباسي بیا ورله په دې اوږو زور وکړي او بیا منډه کې اوبه ورله راوړي چې هغه اوبه وڅښي او تر ډېر په ښکلې ژبه کې ورته وایي ډوډۍ دې خوړلې ده ډوډۍ خو مې نه ده خوړلې زه خو تا ته په انتظار ناست وم نن مې هنډي پخ کړې وه چې یو ځای به وخورو نن مې ساګ پخ کړو ډېر ټیسټي ما خو چا سره وخوړه ما خو لا نه ده خوړې زه تا سره به یو سړی والم او چې د شپې ښځه پاسي خاوند له په خپو زور وکړي بیا ورته وایي په پلانیه پاس یو 2 رکعاته به وکړي یا د نمونځ قضا کېږي. دا تقریر ما په یو ځای کې وکړو. زما یو رشته دار دی ما ته وایي خدای ته وګوره دا تقریر مه کوه. راکه مې ولې مړه ته موږ له کور ورانئ وایي زه له کور ورانو مه خو جوړوم وایي ته راله ورانئ پټکې لر کول او ټوپۍ لر کولو بیا خوږه ژبه کې خبره کول. زه خو د مزدورۍ نه ستړی ستومانه راشمه یا چې ته غم لتلی ما چې راشمه خیرالي نشته او دا سامان مامان در کول نشته دقسې ستړی ستومانه ناسم
ډوډۍ دې خوړلې ده؟ قسم په خدای کومې نه خوړلې که نه؟ او خوړلې مې ده. ولې کوم چې نه مې نه خوړلې؟ ته لا اوسه پورې نار ګرځېدې. زه به طالبه تودول کومه سړول به کومه. نو خدای ته وګوره موږ کور مورانو د هغې سره ژبه نه کو دومره چاړه ده اوسه. وی ښځه نه وسه بلا یې راډه کړې ده. زمونږ خو ښځې نه دي بلاګانې دي. قسم په خدای معنی چې په دې زمانه کې خاوندان صرف منځونه کوي، صرف د خدای د شریعت خبره کوي، دا به په جنت الفردوس کې وي. د ښځو نه زیات د ټینشن شی شته؟ په کائنات کې سردردی کار دی. یو سړي واده کړو هغه ته ټینشن و، بل سړي واده و هغه دوستان پسې رالل، وی انکار وکړه، وی کویدنې له مې پلار روان دی مور، وی اوس ته تم چانس دی، وایي چې نه کومه. هغه وی کویدنه مې وشوه، وی اوس ته تم چانس دی، وکړه نه کومه. بیا به خپه وی واده مې اوس روان دی، اوس ته تم چانس دی، وی ډوډۍ راله راوړه، وی اوس ته تم چانس دی، وی اوس ماښام به کور ته ځمه کمرې ته، قسم په خدای اوس ته تم چانس دی، اوس انکار وکړه، قسم په خدای بیا به وروسته خپه. ښځه د تسکین ذریعه ده، زمونږ د معاشرې ښځې د ټینشن ذریعه. او په دې دنیا کې چې څوک څومره په ټینشن کې او صبر یې پې وکړو، په قیامت کې به الله رب الجلال ورته دومره اجر ورکوي. نو چې د چا دوه ښځې وي نو زیات ټینشن به وي، چې درې ښځې وي نو زیات ټینشن به وي، چې څلور وي نو د هغې نه زیات ټینشن به وي. شاید چې څلورو ښځو والا به په جنت الفردوس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. الله رب الجلال دې زمونږ د دې ورور دا رشته د خیر او برکت نه ډکه کړي، او الله رب الجلال دې د دوی کور آباد کړي. دته هم نصیحت کومه ښځې سره ګزارې ژوند تېر کړي، په خپله باندې چې دا کور ته نه یې تللی، وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات مولانا نه زده کړه. څه تعلیمات کور ته چې لاړ شي د خپل کور والا دا ځای دا ویښته ونیسه، دعا د مولانا صاحب نه زده کړه. ای الله زه تا نه خیر غواړم، کوم خیر چې تا په دې تندي کې پیدا کړی، د دې د شرور او آفاتو نه پناه غواړم. دا دعاګانې مسنونې زده کړه، او داسې که کور ته لاړ شه خپل حق ورته وښیه، ډېرو څیزونو باندې درګذرو سره کوه. ښځې له پکار دي چې د خاوند حق وپېژني، یقین په خدای وکړئ. کومې ښځې چې خاوند ته په ښکلې ژبه باندې آواز وکړو، د هغه د خبرو تابعداري وکړه، کمره کې دننه ورته محبت ورکو، قسم په خدای کو په کائنات کې یو خاوند دا ووایي چې زه بل واده کوم. او تعلیم یې مونږ ته راکړی دی چې کو ستا ښځه دننه تاسو په کمره کې هر څومره جګړه کړې وي او ته د بار نه رالې او په غوري کې کېناستې منډو کې، ستا کور والا تا ته وي بدله راوړمه او یا نس کمه خیر علي خدای دې وبخه، کمره کې دننه ورته خبر مه کوه، ته دې به یو خبره خبای مه کوه ورسره، بار څوک په ځان مه پوه کوه چې د دې ښځې او خاوند ترمنځ نالګي، ورنه په دې کې به تا ته ډېر مشکلات پیدا شي، کېدای شي چې ستاسو کور وران شي.